دا پروګرام تحفه د سحر شروع شو د جامع عروض الاسلام د ورسب ګروپ تمام سامعینو ته یو عمل د حفاظت د شر د شیطان نه تحفه کې پیش کیږي هغه ته ویل کیږي الاستعانه بالله علی الشیطان مسلمان ته دا حکم دی چې دی به هر وخت کې د الله نه مدد غواړي او د الله مدد بده د پریشانو نه وباسي الله پاک قران کې ویل دي د قران آیات ویم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین مسلمان ته دا ډر دی چې ته هر وخت خصوصا منځونو کې دا وایه چې الله خاصه عبادت او خاصه مدد غواړ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عادت مبارکو چې کله به یو کار پریشان کو نو هغې نه به مخکې هغه پریشانۍ وخت کې به مانځه طرف ته او الله نه د مدد غوښتو سمدستي چې د اقدام کو ځکه قرآن کې ویلي دي واستعینوا بالصبر والصلاة تاسو د الله مدد حاصل کې په ذریعه د صبر او د مانځه سره صبر کوه په تکلیف او پریشانۍ او مونځ کوه دې سره مسئلې حل کیږي شیطان نه چې موږ بچ کیږو نو هم یو ښه ذریعه بهتره ذریعه یو سبب د اسباب د حفاظت د شر د شیطان نه دا دی چې موږ الله نه مدد حاصل دا یو کتاب لیکلی دی یو استاد یو عالم خپل شاګرد ته وویل چې ما تصنع بالشیطان اذا صور لك الخطایا شیطان سره به څه کوې چې دې تا ته بد کارونه ښایسته کوي ګنده کارونه تا ته ښایسته کوي د ده سره به څه کوې نو هغه ورته وویل چې اجاهده زه به ورسره مقابله کوم زه به ورسره مجاهده کوم شیطان ما ته غلط کارونه ښکاره کوي ښایسته او ما په غلط کار ورچوي زه به ورسره مقابله کوم دې استاد ورته وویل عالم ورته وویل چې هذا یطول د ده دا مقابله خو اوږده ده ارأیت ان مررت بغنم فنبح کلبها که ته د یو شپونکي خوا کې تېرېږې د هغه د ګډو خوا او هغه سپی ساتلي هغه تا پسې غاب او منعک من العبور یا تا منې کوي چې مخکې به نه ځې ما تصنع ته به څه قال اکابده و اورده جهدي نو شاګرد ورته وویل چې استاد زه به د دغه سپي مقابله کومه د ځان نه به یې دفع کومه په چوکۍ په لوټۍ پسې چې څه اسبابي پی به یې دفع کوم قال هذا یطول بک علیک وی دا به درته اوږده شي ولکن استعن بصاحب الغنم ته داسې وکړه چې مالک به یې شپونکي به یې ګډو ته به ولاړي نو هغه ته ویل چې هلکه شپونکیه دا سپی دې رانه کورې که نو یکفه عنکه نو هغه به یې درنه منې کړي چې په یو اواز وکړي چې مه کوه کورې شه نو په یو اواز وشته کورې شه وکړي بس دی به تا نه منې شي یکفه عنکه تا نه به دی بند شي دغه وجه ده چې علما وایي اذا اردت ان تتخلص من کید الشیطان کله چې ته غواړې چې د شیطان د مکر نه په امان شي نو فاستعن بخالقه نو ته د هغه په خالق باندې مدد غواړې یصده عنک نو هغه به تا نه بند کي او ویحمک منه تا به ترې وساتي نو محترم سامعینو زمونږه معامله به د دې نه جوړېږي چې موږ او تاسو به د شیطان د شر نه په الله باندې پناه غواړو چې الله په الله به مدد غواړو چې الله زموږ مدد وکړي موږ د شیطان د شرارتونو نه په امان کې اے الله موږ ستا نه مدد غواړو ته موږ د شیطان د شر نه په امان او موږ د شیطان د شر نه زموږ مدد وکړي او زموږ حفاظت وکړي وخت د سحر دی رب ذوالجلال دی ما او ما سره ټول په دې پروګرام کې شریک ملګري د شیطان د شر نه وساتي د پیریانو د شر نه د الله موږ وساتي یا الله موږ خپل حفاظت کې واخلې آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین